د پاکستان لوی درستیز ته د مولوي محمد یعقوب مجاهد سخته غوسه. ملا یعقوب پاکستانی چارواکو ته ویلي که چیرې مو یو قدم پر افغان خاوره د عملیاتو په مخه کېښود نو سرونه به مو غوڅ کړو. دا چې ملا یعقوب ولې پاکستان ته غوسه دی او جنرال عاصم منیر څه ویلي وه، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. مجاهد د پاکستان د امنیتي چارواکو د تورونو په جواب کې وایي د داعش ډلې ګڼ پاکستاني غړي مو نیولي او وژلي دي. د پاکستان د پوځ مشر وروستي څرګندونو ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د پاکستان امنیتي ځواکونه د خپل بام واورې پر موږ اچوي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال سید عاصم منیر په پېښور کې 2 ورځې مخکې یوې غونډې ته ویلي و چې په پاکستان کې د ترهګرۍ لپاره هیڅ ځای نسته او په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د افغانانو ښکیلتیا د سیمې ثبات او سولې لپاره یو خنډ دی. نوموړي په افغانستان کې د طالبانو حکومت ژمنو ته په اشارې سره ویلي دا د دوحې له تړون سرغړونه ده. خو په غبرګون کې د افغانستان د ملي دفاع ځوان وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد خپلو سرتیرو ته د وینا پر مهال وویل هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوو چې زموږ په خاوره کې عملیات وکړي. که چیرې یې د عملیاتو په موخه زموږ پر خاوره قدم کېښود سرونه به ترې غوڅ کړو. د افغانستان د طالبانو حکومت د پاکستان د دې تور په جواب کې چې د دغه هیواد په بریدونو کې افغانان لاس لري وویل په تیر یو کال کې په افغانستان کې د داعش ډلې لسګونه پاکستاني غړي وژل سوي یا نیول سوي دي. د افغانستان د اسلامي امارت ویاندوی ذبیح الله مجاهد پرون فرانس پریس خبري اژانس ته وویل تیر کال زموږ امنیتي ځواکونو 18 تنه له منځه یوړل چې پاکستانیان وه. د زیاته کړه دوی د داعش ډلې غړي وو، په بېلابېلو بمي او نورو حملو کې لاس درلود. مجاهد همدا راز وویل 43 تنه نور ژوندي نیول سوي او اوس د افغانستان په محبسونو کې دي. مجاهد 2 ورځې مخکې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي و چې د سیمې په هیڅ هیواد کې د امنیت په برخه کې د ناکامۍ پړه باید د افغانستان د چارواکو په غاړه وانه چول سي. پاکستاني امنیتي چارواکي غواړي چې د خپل بام واوره زموږ پر بام واچوي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.